د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي په 1499 کال کې له کندهار، پاکستان، هند، متحده عربي اماراتو او د اروپايي شمېر هېوادونو ته 165,000 ټنه وچ او تازه میوه، طبي بوټي، حبوبات، وړۍ او د څارویو پوستونه صادر شوي دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصر الله ظهیر وایي د صادر شویو توکو لګښت له 214 میلیونه ډالرو څخه اوړي. د نوي کال تر پای پورې 4,810 ټنه وچه میوه ده او 4,850 مو تازه میوه ده او نباتات طبي مو 15,209 ټنه ده او حبوبات مو 8,500 ټنه ده، وړۍ مو 402 ټنه دي او پوستونه د پسو یا د غویو چې تللي دي 3,04,500 پوسته تللي دي. ظهیر د کندهار په ارغنداو، ژړۍ، پنجوایي او شاولي کوټ کې چې د دغه ولایت زیاته میوه ورڅخه ترلاسه کیږي د جګړو پر دوام اندېښنه ښیي او وایي که جګړه دوامداره سي نو د کندهار د میوې پر سږنیو حاصلاتو او صادراتو به منفي اغېز وکړي. باید اوس مځکې ګرد ورته اوښتي وای او لښتیان یې کار وای، خو بدبختانه پلونه هم نړېدلي دي، لښتیان هم بند دي یا مینونه پکښې کې دي یا د باغو په دروازو په باغو کې مینونه دي. نو طبعا چې هغه باغ اوبه نسي، وانه وړي، پوجې ونه سي، یعنې چې ونه ساتل سي سربخوده خو نو اصول نه کوي. سوداګر بیا د جګړې د درېدو ترڅنګ د ترلاسه کېدونکو میوه‌جاتو د فصل پر مهال له ګاونډیو هېوادونو سره د ترانزیټي ستونزو د هواري غوښتنه کوي. میوې مرض وکړي، شفتې وکړي، چاودې وکړي، بیخي در بدري وسو، باران پسې رالي، باران ووللې، نو دغه د الهي افتونه وو او دغه د دولت کاغذي مشکلاتو پاټکانو زیرانه ونو په ډېر په تکلیف سره. د کندهار امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د روان جګړې په اړه له خبرو ډډه کوي، خو د کندهار والي روح الله خانزاده د دغه ولایت له سوداګرو سره موده وړاندې د یوې لیدنې پر مهال ویلي و چې د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو هوارول یې لومړیتوب دی.